الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. قدرمن واجی صاحبانو، الله عز وجل منگو تاسو ته قبول او مبرور حج را نصیب کی. د خوشحالۍ ځای دی چې له ډېر لرې او ډېر غریب او مسکین مملکت افغانستان څخه او بیا د پکتیا او پکتیکا او د خوست او د مختلفو ولایاتو څخه حاجي صاحبانو ته الله په داسې وزمکه کې برخه ور نصیب کړه چې خیر بقاع الله ده. د الله عز وجل په ځمکو کې تر ټولو بهترینه ځمکه همدغه ده. حضرت جبرائیل علیه السلام به هم دې ځمکې ته قدرداني درلوده او په دغه ځمکه باندې د مبارک هم قدمونه ایښي دي. هغه ځمکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوښکې مبارکې ورباندې توی شوي دي. هغه ځمکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله په لاره باندې تېرېده تیږو بم سلام ورباندې اچاوه، الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې به ډبرو سلام اچاو. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي هغه تیږې ما ته اوس هم یادې دي، پېژنمې چې کله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم تېرېده نو دغه تیږو به په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې سلام وایه، مونږ هغه غږ اورېده. هغه ځمکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نازنین قدمونه دلته ایښودل شوي، او هغه ځمکه چې د قرآن عظیم شان نزول هم لومړني آیتونه په همدې ځمکه باندې را نازل شوي. دلته یو غر دی د جبل النور په نوم باندې، غار حرام ورته ویلی کېدای شي، د رڼا غر، ځکه دلته رڼا را نازله شوې ده. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. دغه پنځه آیتونه په همدې ځمکه کې په جبل النور باندې د رڼا په غره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هلته مقیم و، د الله عز وجل سره خپل راز او نیاز و. جبرائیل علیه السلام ورته راغی او د آیتونه یې ورباندې را نازل کړل. داسې یوه بهترینه ځمکه کې که موږ په د خپل ټټر کې سوچ وکړو، په د خپله سینه کې د خپل ګناهونه ځانو ته حاضر کو، د خپل اخلاق ځان ته وګورو، د خپل اعمالم وګورو، په د خپله عینه کې د خپله څیره او خپله قواره وګورو، او بیا دغه بهترینه خاوره او دغه بهترین مقام او زمونږ دغه ځای ته راتګ الله عز وجل یو خصوصي مرحمت په موږ باندې چې الله عز وجل زمونږ نصیبه په دې اماکنو مقدسو کې الله عز وجل وکوله. قدرمنو حاجي صاحبانو، دا هغه بیت الله شریف دی چې حضرت ابراهیم علیه السلام الله ورباندې مکلف کړ چې هغه کعبه چې په طوفان نوح کې ورانه شوې وه، د دې اثرات هم ختم وو. دا اوس چې کوم بلډینګونه تاسو وینئ، دا آبادۍ و، دا کلي، دا هیڅ نه و موجود، بلکې سوچه تور غرونه وو، او دغه د کعبې شریفې اثرات هم له منځه تللي وو. برسېره خاورې او خزلې په دې باندې پرتې وې. ابراهیم علیه السلام الله ماموره کړه چې ته ولاړ شه، د بیت الله شریف دا قدمونه دا را وسپړه، دا بنیادونه او په دې ځای باندې بیرته بیا کعبه شریفه آباده کړه. حضرت ابراهیم علیه السلام دغه کعبه شریفه جوړه کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم
په احادیث مبارکو کې د دې تفصیل موجود دی چې ابراهیم علیه السلام دغه کعبه څنګه آبادوله، اسماعیل علیه السلام څنګه د تیږې او ډبرې راوړلې. خو چې کله هم دغه کعبه شریفه جوړه شوه، الله عز وجل ورته فرمایي سورة الحج کې دا قصه مونږ ته الله ذکر کوي، وأذن في الناس بالحج، خلقو کې د حج اعلان وکوه. اوس خلک راوبوله چې کعبه شریفه تیاره شوه، الله حج د بیت الله ته اوس راځئ. کله چې تا دغه اعلان وکاو، یأتون رجالا وعلى كل ضامر، نو دغه کعبه شریفه ته به څوک پیاده را روان وي او څوک به په سورلیو باندې سواره وي، خو منډې به راوهي، سعی به کوي، کوشش به کوي. یأتون من کل فج عمیق، دوی به را روان وي له هرې لوړې لارې څخه، له هرو لوړو ژورو نه به خلک دلته راځي او د بیت الله شریف د حج دپاره. نن موږ وینو څوک په تیارو کې را روان دي، په لکونو خلک بلکې په ملیونونو خلک دلته راجمع شوي دي. تقریبا 25 لکو نه نیولې تر 10 لکو پورې انسانان د دنیا له ګوټ ګوټ نه دلته را روان دي. هلته زیړه جالۍ کې چې کومه تیږه موجوده ده، جنتي تیږه ده. یو روایت دا دی، امام بیضاوي رحمه الله هم دغه روایت را نقل کړی دی، دې باندې ودرېده او دغه کاڼی الله دومره غټ کړ كأطول جبال الأرض، لکه د الله په ځمکه کې تر ټولو لوړه څوکه د غرونو دومره یې اوچت کړه. دغه مقام ابراهیم، دغه د جنت کاڼی د الله اوچت کړه او د دې په سر باندې ابراهیم علیه السلام ودرېده، غوږونو کې ګوتې ورکړې او په لوړ غږ باندې وویې یا ایها الناس الا ان الله قد بنى بیتا وكتب عليكم حج هذا البيت. خبردار اے خلکو، الله تاسو ته کوټه جوړه کړه او د دې کوټې حج کول په تاسو باندې فرض ګرځولې دي چې دې ته تاسو راځئ. په لوړ غږ باندې دا اعلان وکاو. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي دغه غږ الله ټولو انسانانو چې د چا په دې حج بیت الله شریف کې نصیب کیږي تر ورځې د قیامت چې څومره انسانان را روان دي د دوی تر غوږونو یې ورساو او بیا چې چا دې غږ ته لبیک وي، لبیک اللهم لبیک، ای الله حاضر یم، ستا دعوت ستا بلنه مې ومنله. دا چې چا هم ویلي دي الله عز وجل نن په دې حج کې نصیبه کوي. او بل قول دا دی چې جبل ابي قبیس باندې حضرت ابراهیم علیه السلام ودرېده. دا د کعبې شریفې دې خواته چې کوم غر دی جبل ابي قبیس، دې باندې دا غږ وکاو. چا هم چې یو ځل ویلي دي لبیک، الله یو ځل نصیب پکې کوي. چا 2 ځله ویلي دي 2 ځله الله راولي، او چې چا 3 کرتې ویلي دي 3 کرتې الله عز وجل راولي. او د دې ابراهیم علیه السلام د غږ په ځواب کې لومړني خلک هغه یمنیان وو، اهل الیمن. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي یمنیانو لومړنی غږ وکاو لبیک اللهم لبیک. دغه غږ چې کله وکاو نو د دې وجه نه یمنیان د تاریخ په اوږدو کې حج د بیت الله شریف ته ډېر زیات راځي.